د نور محمد تريکي له لنډو کیسو څخه یوه بله لنډه کیسه چې نوم یې دی دا دی خدمت، ستاسې د اورېدو لپاره زموږ پر یوټیوب چینل درته ږدو، تر پایه یې راسره واورئ. انشاءالله چې ډېر څه به ورنه زده کړئ. دا دی خدمت. ټکنده غرمه او داسې تودوخه ده چې ته به وایې لمر ځمکې ته راکښته شوی دی. دا تودوخه په اصطلاح په سر کې ماغزه ایښوي او خلک په کوټو او سیورو کې لا هم طاقت نشي کولی. د دې لپاره چې د اغزو له اذیت نه تر یو حده پورې خپلې پښې وساتي، ده په پښو پورې یو څه بړانګې بړانګې ټوکران او یو څه واښه کلک تړلي او یو خورا تیره او لوی لورې چې تازه یوه پښ ور جوړ کړی دی په لاس کې دی او په همدې ټکنده غرمه کې لو کوي. د ده په ځان کې هم کوم داسې کالي چې ځان یې ټول په پټ وي نشته، او د لمر تودوخه د ده اوږې، لیچونه، ټټر او لینګي ور توربخن کړي دي، او د ده د بدن پوست بیخي څرمنې ته ورته دی. په داسې حال کې چې تر ټولو بدن یې خولې ساسي او پر مخ یې له ګرمۍ څخه توره لمبه ګرځي. له ځان سره ورو ورو دا بدله وایي او په جدیت سره لو کوي: لو ګډ دی ببو، ببو نادانې لو ګډ دی ببو. دا زلمی علاوه پر دې چې خورا نیستمن دی، سږ په زړه هم ډېر غمجن دی، ځکه د ده مشر ورور د دغه کال په اول پسرلي کې په لویه تبه مړ شوی دی او دی اوس یوازې دی. د ده ورور به تل باندني کارونه کول، یعنې په بزګرۍ به یې دونه تعلق نه درلود او کال 12 میاشتې به یې له خلکو سره خپلې دعوې شړلې او هم به یې د مسؤلانو او حوالو ځوابونه ویل. خو اوس دا سرګردانۍ او درانه بارونه هم ده ته ور په غاړه دي. له دې جهته د ټولو خلکو واڼې پرتې دي، خو دی اوس لو کوي. دا ځکه چې تر اوسه پورې په دغه ډول بهرنیو کارو بوخت و. که څه هم د ده ځمکه او اوبه لږ دي، خو ده د خپلو مټو په زور تل دا ځمکه ودانوله او هغې ته به یې خورا ښه زور او ډېر انبار ورکاوه، او تل به یې هغه 3 حله کوله، یعنې 2-3 ځله به یې هغه یوې کوله او ټول هرزه او ناکاره بوټي به یې ترېنه لرې کول. له دې جهته به د ده د ځمکې حاصلات تر هغو خلکو چې تر ده یې 1 په 2 ډېره ځمکه او اوبه درلودې ډېر و. د ده په کلي کې 3-4 داسې بډایان دي چې هغوی د خپل ماموریت په دوران کې د رشوت په ذریعه یا ګران خرڅولو په مرسته ډېرې نغدې روپۍ لاسته ورویستلې دي، او د هغو په ذریعه یې تقریبا د ټول کلي ځمکې ګرو کړي دي، او په دې ډول د کلي اکثره حاصلات دغه یو څو کسه بډې خواره اخلي. د کلي نور خلک په نیم نس ورته ګرځي او په حقیقت کې ټول د دوی په چوپړ کې بوخت دي، خو دوی خپلې میلې الوزوي ځکه چې دوی ته خدای ورکړې ده او نور څوک ورسره سیالي نشي کولی. دې بډو خورو او ګران خرڅوونکو چې به د دې خوارېکش ځمکې او ډېر حاصلاتو ته وکتل، زړه به یې ورته خولې مولې شو، او تل به یې کوشش کاوه چې داسې وسایل برابر کړي چې د هغو په اثر دی مجبور شي او خپله ځمکه پر دوی باندې خرڅه او یا عقلاً ګرو کړي، او په دې توګه دوی د هغې ځمکې څښتنان شي. مخصوصاً د کلي ملک چې یو له دغو بډې خورو څخه و، تل به یې د ده د نارامۍ او سرګردانۍ وسایل راغونډول، او په یوه کوچنۍ او جزیي پلمه به یې په محلي دایرو کې چې دوی له کلي نه 26 کیلومتره لرې وې سرګردانه کاوه، او په ده به یې بې موجبه خرڅونه او مزدونه تحمیلول. مثلاً د دغې ورځې په ماښام چې دی کور ته ستړی وږی تږی راغی او خپل لوری لا نه و ایښی چې د کلي د ملک سړی ور ته ورغی
او په وچ غږ یې ورته وویل خان صاحب ویل چې سمدستي یو ځل راشه. دی وروسته له هغه چې منګی پر سر اوچت کړ او تقریبا نیم منګی اوبه یې وڅښلې له دغه سړي سره د خان صاحب حضور ته ورغی او هغه ورته وویل هلکه تو خو د دنیا هر ساخسته یې. سهار په سپېدو کې لو ته ځې او ماښام ناوخته راځې. څوک دې لیدلی نه شي. پرون زه له محلي مرکزه نه راغلم. ګدامدار ویل چې ته 4.5 منه غنم د پروس اشکال له بابته باقي چې باید لو مودې پرېږدي او سهار وختي دغه مقدار غنم وروړي او تحویل یې کړي. که نه وي نو د خوا رقیب چې دا تهدید واورېد سهار وختي په سپېدو کې یې 5 منه غنم په جوال کې واچول او ور په شا یې کړل او دغه بل ماښام په مټې مطلوب ځای ته ورسېد او په 2-3 شپو کې هغه تحویل او خپل رسید یې واخیست. 4مه شپه بېرته خپل کور ته راغی خو هغه کودې چې یې کړې وې هغه نیم شوره پاتې وې. ځینه پسونو سره شیندلې وې او ځینه وږو ټولونکو وړې وې. د بیا په هغه حرارت او مېړانه لو ته ملا وتړله. خو 3مه ورځ ماښام چې کور ته راغی ګوري چې ماینه یې دیګ ته ناسته او په هغه پسې بوټي سوځوي. د ده تر سږمو د چرګ د شوروا بوی شو او خورا خوشحاله شو چې نن خو لکه چې ډوډۍ لنده ده او هغه هم د چرګ شوروا. له ډېرې خوشحالۍ او حیرانۍ نه مستقیما د هغې خواته ورغی چې بیخي ورنږدې شو. په خورا ښه زړه یې ماینې ته وویل نن دې لکه چې زړه راباندې سوی دی او ډوډۍ دې را لنده کړې ده. خو په دې حال کې یې د دې د ژړا غږ واورېد. ده ورته وویل خیر خو دی پر څه شي ژاړې؟ دې ورته وویل ولې به نه ژاړم خو لاس مو په خوله شو. ستا جلب یې راوړی دی ورشه څه وربشې پیدا کړه. اس یې شوم ولاړ دی او هره ګړۍ اصرار کوي چې ورته 1.5 من وربشې ورکړو. ده چې دا وینا واورېده اعصاب یې بیده او مړه شول او لور یې سوړ له لاسه ولوېد او پوښتنه یې وکړه جلب راوړونکی چېرته دی؟ دې وویل پر بام باندې له ملک سره ناست دی. هلته چې ور وخوت او تحقیق یې وکړ څرګنده شو چې د ده نوم د تعمیراتو په انشا کې راوتلی دی. ملک دی د دلاسه کاوه او ورته ویلې دا خو د دین او دولت خدمت دی او د وطن ودانول پر موږ ټولو لازم دي. پروا مه کوه زه به ستا د کور او کول زیرمه کوم. د اوړي وزونه ارزانه دي او که خدای کول ژر به د ځان یوز ورته پیدا کړې او مني ته به بیرته کور ته راشي. ځمکه که په ګروۍ ورکوې نو ماته یې راکړه او هر څه چې دې په کار وي در به یې کړم. ده خوارکي چیغې کړې چې لو او ژړ غنم مې ولاړ پاتې شول. خو ملک د دې لپاره چې ژر د ګروۍ کباله ترېنه واخلي دستي یې 3000 افغانۍ ورته راوړې او د مسجد په ملا یې ورپي کباله ولیکله او سهار وختي د اجتماعي خدمت لپاره بوت. د ده ولاړو غنمو او د کاله آینده وضعیت چاته ښه معلوم نه شو او په ده هم خدای خبر چې څه وشول.